بسم الله الرحمن الرحیم. حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم ورور ته پوښتنه کړې ده چې د کومې زنانې سره سره زر سونا وي، صدقه فطر پر واجب وي، خو د دې سره نغدې پیسې نسته، دا به څه کوي؟ صدقه فطر به ورکوي او که به نه ورکوي؟ محترمینو، چې کومه زنانې صاحب نصاب وي، صدقه فطر سرسایه پر واجب وي، دا پر دې باندې لازمه ده چې ورکړي. او که چیرې د دې خاوند ورکي، نو بیا به پر دا کور والا باندې احسان وي چې هغه خاوند د دې طرفه څه صدقه فطر ورکړي، نو جایز دی. خو خاوند ته پکار ده، ګوره دا زموږ زنانې کاروبار نه کوي، تجارت نه کوي، د دې سره نغدې پیسې نه وي ورسره، ځکه خاوند په کور کې بندې ساتلي، ځکه دی تجارت نه کوي، بل داسې آمدن نه وي، د هغه یو خاوند وي، نو خاوند ته پکار ده چې د کور والا صدقه فطر سرسایه هم ورکړي، ځکه هسې نه چې دلته په دنیا کې یو درد نشي برداشتولی، ډاکټرانو باندې ځغلی او په آخرت کې بیا د دې عذاب ته برداشتولی سي. خو په کار دا ده چې د خپل کور والا باندې دا احسان وکړي چې د هغې د طرفه څه صدقه فطر سرسایه ورکړي. په حواله سره د فتاوی عالمګیري جلم راول صفحه نمبر 193. نو محترمینو، پر دا ښځه لازمه ده که نصاب ته رسېدلې او بیا به دا ورکوي، که پوره یي او که سونا خرڅوي، خو البته چې خاوند یې ورکړي، نو پر دې به احسان وي. والسلام.